د ننګرهار له 10 ولسوالیو څخه د راغلو 215 بزګرانو باندې د غنمو او کیمیاوي سرو اصلاح شوي تخمونه ویشل شو. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیع الله نصرت وایي دوی د ننګرهار له 10 ولسوالیو راغلو بزګرانو باندې د نمونوي شکل د غنمو او کیمیاوي سرو اصلاح شوي تخمونه ویشنه وکړه ترڅو بزګران ترې ګټه واخلي. سلو نورو دهقانانو لپاره به موږ د الوفي تخمونه او دارنګه کیمیاوي سرې توزیع ولرو. د پکیج ټول قیمت تقریبا 8,06,000 افغانۍ دی. موږ هڅه کوو چې د دې ترڅنګ نورې کومکونه هم وکړو دهقانانو سره. منو چې دغه کومک به دوی لپاره کم وي ځکه کم تعداد کې دهقانان دي سره. دا زموږ د یو برنامې له خوا نه چې هغه د 2 میلیون رطوب برنامه ده او د سنپټوپ نوم باندې دیږي. په ټولنیزو چارو کې د ننګرهار ولایت مرستیاله حبیبه کاکړ وایي دا تخمونه د ننګرهار مختلفو ولسوالیو کې هغه بزګرانو ته ورکول کیږي چې د نمونې په شکل ترې ګټه واخلي ترڅو په راتلونکي کې دا تخمونه زیات او ټولو ولسوالیو کې په بزګرانو ویشل شي. دغه 10 ولسوالۍ چې د خیوه ده، کامه ده، درینور ده، بیسود ده، ګوشته ده، لالپوره ده، خوږیاڼي دي، مومندره ده. دغه ولسوالیو ته د تخم د زیاتوالي په خاطر باندې دي چې سږ کال 215 دهقانان دغه تخم کري اصلاح شوی تخم. راتلونکي کال ته دا تخم دا غنم زیاتیږي. په همدې حال کې یو شمېر بزګران وایي ورکړل شوي تخمونو ښه پایله ورکړې خو په کمه کچه دوی غوښتنه وکړه چې دا تخمونه د دوی لپاره بسنه نه کوي او په راتلونکي کې د دې تخمونو په زیاتوالي ټینګار وکړ. یو قطعه موږ ته وکړي د یو جرب لپاره نو هغه به په کلي کې یو قطعه هغه به نور ته څه هغه ورسي کم شاید به کم ده. موږ دا وایي چې موږ سره دا کومکونه زیات وشي. خلک غریب دي، دهقان غریبه طبقه دهقان ده باید چې دې سره کومک وشي. موږ ته دا لومبیا ځل دی د دې غنم او مدینه مخکې موږ ته غنم نه دي راکړی شوي او دا کم دي دا موږ ته کار نه کوي. دا اوس موږ له راکوي په 15 کیلو په یو جرب باندې راکوي خو دا یو کس له راکوي. له ټولو ولسوالۍ 10 نفر دا په زرونو نفر دي. چې دومره کومکونه افغانستان سره کیږي د هغې موږ سره 50% کومک زموږ سره نه دی شوي. باید چې دا د لوړ پورې چارواکو څخه موږ دغه تمنا لرو چې دا کومکونه موږ سره په ترتیب سره ورسیږي. زموږ حق څوک ونه خوري باید چې ټول موږ ته ورسیږي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي بزګرانو ته ورکړل شوي تخمونه په کمه کچه دي خو ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به 3,200 ټنه اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو وویشل شي.